د کیلې جوش څه ډول باید جوړ شي ترڅو د بدن لپاره ګټور تمام شي؟ د نړۍ په هر ګوټ کې د کیلې او شیدو جوش په ګډ ډول سره د ګټور خوراک په نوم مشهورتیا لري. خو ځینې بیا دا هم وایي چې د ګټو ترڅنګ د بدن لپاره تاوانونه هم لري. د دې لپاره چې د ګټو او تاوانونو په دواړو باندې پوه شئ، د ویډیو تر پایه سره وګورئ. یوه وړه غوندې یادونه کوو، که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. راځئ چې دلته پرې ځانونه پوه کړو. د کیلې او شیدو جوش بالخصوص په شیدو کې په زیات اندازه سره پروټین موجود دی چې دغه پروټین د عضلاتو قوي کوونکی دی. سربیره پر دې په یاد مشروب کې فایبر، کلسیم، پوتاشیم، منرالونه او ویټامینونه شامل دي. یاد مشروب وزن نه زیاتوي په هغه صورت کله چې په متوسط اندازه سره وخوړل شي. پروټینونه چې د عضلاتو قوي کوونکي دي، همداشان منرالونه او ویټامینونه د بدن میتابولیزم ګړندی کوي او بدن فعال ساتي. په یاد مشروب کې موجود فایبر ګیډه یا خېټه یا نس د زیات وخت لپاره موړ ساتي او بې ځایه خوراک څخه مو منع کوي. یاد مو وي که چیرې یاد مشروب د ډېرو وخوړل شي، د ډېرو ګټو ترڅنګ د هضمي سیستم زیانمنوي. همداشان یاد مشروب باید په داسې ځای کې کېښودل شي چې د ګرد او غبار څخه محفوظ وي او سړه یا متوسطه هوا کې وساتل شي. د جوس جوړولو ماشین باید پاک او سوتره وي. د غیر صحي خوراک او جوس جوړول مو صحت زیانمنوي. نو هیله کوم چې دا ویډیو مو خوښه شوې. که خوښه یې مې لایک کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ کړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ.